وای با مردکی ما دا ماش مارلی دي سل بوټي دي پورا خو خیر که وګورې دا ټیکهداران پکې هغه دونه بوټي هغه مې پرې نه دي خرڅ کړي هغه به ترې پرېږدي د خیره کال له به دغه بیا پیسې وکړي نه نه زه دا غټ شمارلی دي خو پکې نه شمارلی دې نه به دا لښتې مخکې کټ کړي دا خو کولی شي که نه بس ولې نور خو بس خوراک ته تکړی بله مې د وحید بچي راغلی ځان ته ورغلی نو تا ورته څه نه وي ما ورته ویلې زموږ د موسیقي خان دی خو یعنې بېخو بنیاد وباسي یو پړق پړق باندې والي او تلل به بیا موسیقي خان درته ووایي ما ورته کم دی کې ویلي بس دا به یو سړی راځي په راکړه بچ یو لاک روپۍ ورشه هغه ته مې ویلي بس تا اعلان کوې مره ته یې څه کوې السلام علیکم. وعلیکم سلام. حاجي خان څنګه ته خو داسې خفه ده ولې ته به وایې چې بس شپېته روزې دې په ناره نیولي څنګه ټیټ کا څنګه نه لیسلی کا خفه خو څه کوم که نه نه کار شته نه روزګار شته پوه شوې او داسې مې راته وایي موسیقي خان پسې ورشه که څه کار روزګار یې دله راشه مونږ لا کم یو چې دل هم کار روزګار هغه شته کسان وباسم لرکو مې ما سره خو په پټي کې دوه درې سیوی تره خواره په اوځه کې برابر دي مونږ په ده تنګ یو چې دا یې دی لرکو خو بس چې کم دی لکه د کټملي ښه دي کټ پسې زه خو څه کار هم نشي کولی زه خو دله ګوره ګوټ به کومه ما ته ګوره نور به د اجره کې هر کار کوم او ګوره وایي دې کار نشي کولی ورکړه جواب که نه ما ته معلوم څه کولی شي ولې نو ولې نه ما دا څلوېښت کاله وشول زه ورسره یم 40 کاله نو ته څه کوې د سره په اجره کې ما خپله کار دی زه یې څه به کوم بوډۍ به کوم هلکه چې ایرې مه وښې خو خبره کوه ما راته ووایي چې بس موږ سره کار نشته ځان لږ څه کسان وباسم یاره موسیقي خان خیر دی په خولۍ بچې او په تا بچې ګوره کار رالره هلکه ته به وایې چې بس موسیقي خان د اوجره نه ده بلادن کمپني نه بس ورو تیارخوانه به راځي راځم اجمالیا کلي خانه مې د کلي خان دی ستاسو لپاره خو نه داسې چل دي چې اختر تېر شوي دي غټه بوجۍ به پیدا کړي زموږ مره او اډوکې به راغونډی اډوکې نه اډوکې خو په 8 روپۍ کیلو دي اډوکې سوکلي نه وخت وله راځي کې بیا دي دغه نه یو کار وکړه غسلمي له ورشو چانسي سه هغوی سره کارونه ملاویږي په روزګار به دې کړي دا څه دی زه ته د مردکي خان ورشه ده دا ده چې کومه خبره وکړه دا ټیک ده ښه ته پته لګي زموږ نیک خو داسې دی که نه چې د مخ نه هر وخت وینې ستاسې دونه غوسې که نه نو کار به تاله څه درکړي او باقي چې ورسره کار کیم نو وروره تا ته به په 15 میاشت باندې 1500 روپۍ میلاویږي نو خوښه یې داسې او به صحیح ده او صحیح ده ته به 15 میاشتې چې کم دی نو په 1500 روپۍ تېری ها دغه نه یادوم او دغه راته هم کړې زموږ نیک ته چپ شه زموږ نیک شوم دی ځان سره څوک کار نه پرېږدي اوس په داسې چلو کې چې کار دې نشته که نه نو ور بشي اسلمي او چانسي پسې ټیک شو نو هغوی سره که کار نه وي تا له به کار پیدا کوي ټیک ته ده ټیک ده صحیح ده دا ورشه ده دا چې دا مخ ته لږ ستر شي په کومې ځای دی خو په داسې ورشه نو په داسې ورشه که نه خپله دیره کې ناست یاره اسلامي مړه شل پیرې مې پېچې نسوار مه کوه پرېږده مړه یار بس یې که ته نشې کې نه شکر دی نو ستا مثال د خر دی کوم سړی چې د نسوارو نشم نه کوي نو ده ته به خر دی ته اوس خر یې نو هغې خو نه ویني زما د هغه نصیحت دا مطلب شو نن سبا چا ته ښه خبره هم نشي کولی چې څوک درته ښه خبرې وکړي دا خر دی ته مړه سړی نه د یارانې دوستانې نه زه تا نه یو تپوس کوم چې زه د مور پلار خبره نه منم نو ستی ولې ومنم چې هغه زما جنت دی نو بیا ما سره کښېنې پاسې سره دا خو موږ ته تا سره چې ناست پاسې مو دا ټوله دولمبري ده ګلاګانې شوکې او ډاکې دې کې هم ته له ما ته نصیحت کوې زه به ستا منم نو خو چې کله د سره پیسې نه په ما پسې راخوشي وایي څنګه چل دی لرې ماړه پته نه لګي چې هغه اسلم دی به په کوم ځای کې یار چانسي به دا نصیحتونه یې ته سنبال کړه دا نصیحتونه بل چا ته کوه مونږ پرېږده مړه ما پاره السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یار څنګه چل دی یارانو ښه ډېره که د خدای نیکبختو زه خو تاسو پسې دومره وګرځېم په ګرځېدو مې پسې خپې ماتې شوې نو بیا څه چل شوي بیا څه چل شوي دي مړه وایم داسې کار دی کار روزګار مې نشته کار روزګار مې نشته کار روزګار به له مونږ پیدا کړو زمونږ په خپل هم نشته خو ستا دپاره را پیدا کولی شو خو څنګه چانسي را پیدا کړې که نه نو را پیدا به کړو خو مردکي روکي خفه کېږم نن داسې وخت دی که نه چې دا دنیا ده د لالچه د لالچه نو که ته زمونږ یار مې دوست مې
خو چې سدالي شم د کینی والله کوله پتو په مو ولا تاسو څه لرئ چې ما ته ووایې ملدکیا نن سبا چې د خپل یو سړی کار ګوري کنه نو مخکې به نه شوړای اسې څوک چې د کارونه نه کوي چانسي ټیک وای شوړې ډېرې څونه شوړه به ګوره داسې کوي مردکیا زه به درله ښه مشوره درکړم ښه درولې به درکړم ښه پاکه مشوره به درکړم خو یو دوه درې څلور زره روپۍ دله ورکړه زمونږ به کار روان شي موږ به تاله کار روان کړو خو خبره مې غلطه ده چانسي دا وایه 5000 5000 صحیح دي ډېر شي دي مړه رولې کې دي روغه ده تا ته زه داسې طریقه ښیم که نه چې انشاءالله ستا به ټولې مخې کولو شي داسې کار به وکړي چې یو به د اوس چرګ وګورم نه په دې سړي چا څه کړي دي مړه نو خو زه وله کار سموم ها ما ته پته لګي چا پې څه وکړي دي دا یې وخته وخته وچېږي او که نه رنګ ته وګوره زیړېږي وبه ګورې خو د اوس چرګ د اوسه چرګ د اوس چرګ د اوسه چرګ یا چرګ یې که ده د اوسه چرګ یې که ته یې ورته ووایه بس اوس ورته ووایه که نه زه یم به د خو خبره کې بنده رادانګي ښه شی به ده داسې به وکړي مردکیه چې د اوسه چرګه به وګوري او په د اوس لرګي به یې پخه کړي او بیا به په د اوس سړي باندې وخورې بس تا غونډې مخې به کولې وي د اوسه چرګه به وګورم په دوس لګي به په حکم او په دوس سړي راخورم ته بیا ګوره چې په تا خدای څه نعمت راولي thank you very very much یارم ها زه الله دې من شه دا الله په امان thank you very very much okay bye bye په مخه یې ښه ګډ نایټ اسلمیه تا خو په خپله غټ د اوسو پرېږدې د اوس سړي له به د اوسه مشوره ورکړې زه چې ځو زمونږ هم کار وشو 5000 یې ډېر ډېر خو داسې کار به وکړي چانسي روکې ته به ته 2000 والی او 3000 به ما پسې راوړي زه ماړه پیسې ما څه دي 2000 به تاله در کوم جګوله ها سلام علیکم وعلیکم سلام دا جګوله نن نه پس په زمونږ ټول کارونه سمي نه یاره او کنه هغه څنګه بچي چراله ډېره ښه مشوره راکړه نه مړه خو زه په مطلب نه پوهېږم یسر قدری نو دا ځوان څه لپاره دی وایه دا اویا کاله عمر ما په څه کې تېر کو دا راته ووایه دا جګوله چې دا دوسه چرګه څه ته وایي او چې دا دوسه چرګه به ونیسي او حلاله به یې کړي دوسه چرګه نو دا هغې ته وایي که نه چې پکې منډه کړي او په ځای کښېني مړه ماشومان یې مرانوي چې دې ته دوسه چرګه وایي او دا راته ووایه دا دوس لرګي څه ته وایي وایي په دوس لرګي به یې پخې ای ظالمه نو داسې چل دی که نه دا د کور دا لرګي ني دا ډېر دوس لرګي د همیشه په بل کټه ورچوډي خپل جوړې ني او دغه ټکې دا دوس سړي څه ته وایي په دوس سړي به یې خورو نه یاره او که نه نو وایي دوس سړي هغې ته وایي که نه چې همیشه تیار خوري یا د شخل په کور کې ناستي یا صرف تیاره خوري کټک د ټک کار ني نو دا خو دا جګوله تی څه